صحیح مؤمنان دی ودرېږه، 3 کسان دی ودرېږه، دا 3 کسان دی په د زړه د اخلاصه ستا دپاره الله ته دعاګانې وکړه، دا د دې لښکرو نه بهترین دي. ولاړ دي چې مشرکین ولاړ دي، مبتدعین ولاړ دي، په دعا باندې پوهېږي نه چې ستا دپاره الله ته څنګه جرګه وکړي. نو څه پکې موږ ویو که صحیح عقیده قبلو، صحیح قرآن او سنت ته رجوع کوو، د رسم رواج د دې نه مجبور یاره نن سبا به موږ تلو زیارتونو ته شکرانې به وړلې، دا به وړل، دا اوس پرېږدو. خلک به راته وایي ګوره د پلار نیکه دین دې پرېښوسته، لکه څنګه چې ابوطالب ته ابوجهل دا خبره راوړاندې کړې وه، دقسې موږ ته نن سبا شیطان دا خبره راوړاندې کوي چې ګوره اوسو پورې په کومه طریقه روان، اوسو پورې د کومې طریقې د پلار نیکه کولې، نن د هغه پلار نیکه طریقو نه اوړي. دا مکه د شیطان طریقه ده، مکه د ابوجهل تلې طریقه ده چې ابوطالب ته ویله ګوره مه پرېږده، دا دین مه پرېږده، دا د پلار نیکه طریقه دې مه پرېږده. لاړ په هلاکت سره د دنیا نه لاړ. او نبي علیه الصلاة والسلام ته عباس رضی الله عنه وایي، عبدالله بن عباس ورته وایي یا رسول الله تاسو را خو د ابوطالب ډېر تکلیفونه تېر کړي دي، او د هر انسان دپاره باید د نیک عمل څه بدله وي، د ده د دې نیکۍ څه بد نشته دی که نشته دی تا سره؟ هغې ورته ویل هغه دا ده چې دا د جهنم په دې منځ کې ولاړو، الله رب العالمین زما د دعاګانو په وجه باندې راویسته او د جهنم د پاسه یې ودرو، او د اوسپنو پڼې ورته پخو کړي دي، او د پړکیو پورې به دا په دې اور کې، نور بره به اور کې نه وي، صرف د پړکیو پورې، لا بره بدن به دا په اور کې نه وي، خپې به په اور کې، او د هغې د وجې نه به ده په دې سر کې دا دماغ داسې خوټ کېږي لکه کټوۍ پسې چې د تیز اور بل کړي او داسې بړقېږي، داسې دماغ به یې بره پړقېږي او سرمنې نه سوځي، ځکه چې نبي علیه السلام په ده باندې خپل د خوله لاړې مږلې وي، د دې وجې نه سرمن نه سوځي. لیکن ابوطالب وایي چې په دې جهنمینو کې د ټولو نه عظیم عذاب زما دی، سخت عذاب زما دی، او نبي علیه السلام وایي په ټولو جهنمینو کې سپک عذاب د ده دی چې دی به د جهنم په دې منځ کې داسې ولاړ او صرف خپې به په دې اور کې، نور بدن به نه وي. دا به وایي چې عظیم عذاب، سخت عذاب، لوی عذاب الله ماله راکړي، او حالانکه د ټولو نه کمترین عذاب نبي علیه السلام وایي چې نه کوي. نو هغه انسان چې د هغې خپې په دې عذاب کې دی، دومره په تکلیف کې، د هغه انسان به څه حال چې هغه جسمن ټول په دې اور د جهنم کې پروت دی، د سر نه خپو پورې په دې جهنم کې ورغورځېدلی، یو سیکنډ یو منټ جهنم ته تګ دا ګرانه خبره ده. بیا چې هغه انسان چې همیشه دپاره پکې پروت دی، د هغې به څه حال. الله دې ماله تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي، الله دې موږ د جهنم د اور نه بچ کړي، الله دې موږ د جنت والا جوړ کړي. را روان هفته کې ژوندي وي انشاءالله د نبي علیه السلام سفر طائف ته، او د طائف تکلیفونه په نبي علیه السلام باندې کاڼي ورېدل او د هغه زخمي کېدل، دا به را روان هفته کې انشاءالله د الله په مشیت باندې بیان کړي. الله دې ماله تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته.